يوصل الرسول نمبر آيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمد غرق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 انشاءاللہ وایو او موږ تاسو 112 آیتونه د سورۃ بقرہ ولستل د سره متعلق آیتونه د قران کریم نور هم تاسو مسلسل واړو د قران کریم. الله تعالی دې موږ تاسو آسان کړي، الله دې موږ عمل کولو توفیق راکړي. اول تاسو معنا اورئ د آیت وقالت اليهود او وای یهودیان لیست النصارى ندی عیسایان ندی نصارا ان عیسایان علی شیء هیڅ شی باندې ان هیڅ شی هیڅ دین باندې د دې دین څخه دین نه ده، د دې طریقه څخه طریقه نه ده. وقالت النصارى او وای عیسایان نصارا ان عیسایان لیست اليهود ندی یهودیان لیس من الله لیس بشیء یعنی هیڅ شی نه بیکار بدینا بدعمل علی شیء فشی باندې څه دین باندې وهم او دوی ان حال دا چې دوی حالت د دوی یتلون الكتاب لولی کتاب یتلون تلاوت کوي لولی الکتاب کتاب تورات د یهودیان او عیسایان انجیل كذلك هم دغرنگی قال ویلی یا وای الذين غکسان لا يعلمون چنپویږي مثل قولهم د دې په شان خبره دا خبره خو هغه خلکوم کوي چې هغه واړو په کتاب پوهیږي نه او دین دماغه ان پړو په شان خبره کوي. یعنی مذهبي خلک دی وای یو بل ته چې تاسو په دین نه یې نو دا خبره خو هغه خلکوم کول چې هغه امیان دي د مکه مشرکین مراد دي عرب د مکه هغه ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې نه دی یا دا بيدینه خلک دي نو دا خو دا غیب شان خبره ده او حال دا چې دا اهل کتاب دي تورات او انجیل باندې کوي مذهبي خلک دي مولایان دي. فالله بس الله یا نو الله يحكم فیصله وکي بینهم د دې په منځ کې یوم القیامت پورز د قیامت فيما فاغسكي في كما هغه فيما فاغسكي كانوا چودي فيه فاغيكي يختلفون چې اختلاف کوي. یعنی د دې اختلاف کې به فیصله الله تعالی د قیامت پورز یو کې دی. دا د معنی شو د آیت صورت حال داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د نجران عیسایان راغلي او هغه التا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بحث مباحثه ولوکړه. نو دې حالت کې چې يهوديان امرال المسجد نبوي ته هغه مدینه کې اوسېدل د مدینیو نو هغه چې د عیسایان ولیدل نو دې په خپلو کې بحث مباحثه شو لکه څنګه چې دوه مذهبي تنظیمونه یا زموږ د بنديانو بریلیانو یا د مولایانو غیر خپلو کې چې نه لګي نو يهوديان ورته ویلي چې تاسو خو په تورات باندې ایمان نه راوړئ او تاسو کو بيدینه یې او تاسو عیسی علی السلام ونعوذ بالله
بغیر د پلار نه پیدا شوی دی او دا چلی کړی او مور مریم علیه السلام نعوذ بالله دا به اعتراض کوو الزام به لګاو نو عیسایان ورته ورپاڅېدل دی ورته وویلي چې تاسو بې دینه یې تاسو عیسی علیه السلام نه منئ چې کله دا چونکې د الله پیغمبر دی او نعوذ بالله د الله زوی دی د دې ذهن کې دا وه او په انجیل باندې تاسو ایمان نه راوړئ نو یو بل سره مقابله وه یو ویلي تاسو بې دینه یې دوی ویل چې تاسو بې دینه یې نو الله دا آیتونه نازل کړ چې دوی خپلو کې یو بل ته داسې خبرې کوي لکه څنګه چې عامیان کوي د مکې قریش یعنی مکې کافر خو اصل د کتاب او هغې خو دغه نو دا خو د هغې په شانتې خبرې کوي او تاسو خو پوهېږئ حال دا ده چې کتاب وایم تاسو داسې ولې کوئ د دې آیت معنی که موږ د دې حالاتو مطابق خپلو حالاتو سره ګورو نو بیا ډېر سړی اسانۍ سره پوهېږي ورباندې او اسانۍ سره سړی پې عمل هم کولی شي زمونږ استاسو په دې علاقې کې مذهبي خلق اصل کې اختلاف کوي عام خلق نه خبر لکه عام خلق حنفیت نه پیژني سلفیت نه پیژني اهل حدیث نه پیژني دیوبندیان نه پیژني چې دیوبندي څه ته وایي بریلیان نه پیژني چې بریلیت څه ته وایي دا څوک دي څه شی دي خو د مولیان خپلو کې یو بل د انختي ټول عمر دا مولا هغه مولا په ځای مولا د مولا پسې نو عام سړی حیراني چې زه د مولا ومنم که د ومنم نو دا هغه د یهودو او د عیسایانو د هغې د مولیانو یا د هغې د مذهبي خلکو کردار دی چې هغې به داسې کوو نو الله ورته وایي چې تاسو خو ویلی کتاب یې په کتاب پوهېږئ تاسو ولې داسې کوئ نو قرآن خو د تاریخ کتاب نه دی که نه چې صرف مونږ ته یهودیانو تاریخ بیانوي یا د عیسایانو تاریخ بیانوي قرآن خو د تاریخ کتاب نه دی بلکې د هدایت کتاب دی نو چې د هدایت کتاب دی نو مونږ ته پکې دا هدایت دی چې یو سړی یو واري په قرآن باندې پوه شي نو هغه بیا د قرآن والا سره بیا څنګه مقابله کولی شي اسلام قرآن دی زمام قرآن دی ته مقلد یې غیر مقلد یم ته حنفي یې زه دیوبندي یم ته بریلي یې او زه فلانې فلانې خو قرآن خو یو دی نو چې قرآن یې دغه اختلاف څه کړی او دې باره کې سورې آل عمران کې الله تعالی فرمایي چې تاسو منګولې ولګوئ په حبل الله باندې د الله واعتصموا بحبل الله د الله په دې رسۍ باندې نو حبل الله څه شی دی قرآن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کړی دا د قرآن نه چې د قرآن دی نو چې یو قرآن یو دی بیا اختلاف پاتې نشي باقي خو بیا وړې وړې مسلې دي خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې د یهودیانو د عیسایانو په شانتي په یو بل باندې بیا الزام لګوو بیا وایي دا کافر دی او بیا وایي دا ګمراه دی او بیا وایي دا سره اسلام نه خبر نه دی او دا مرتد دی فلانې فلانې نو دا عادت د عیسایانو دی دا عادت د عیسایانو دی یهودیانو دواړو عیسایانو یهودیانو دلته یو دوی قاعدې تاسو زده کوي یو دا چې تورات چې کوم دی دا لومبنی کتاب دی دینه بعد انجیل راغلو نو هر ورستنی راتلونکي کتاب سره مخکینی کتاب منسوخ شي نوې دین راشي یا نوې دین خو یو وی خو لکه نوې احکامات پکې راشي خو انجیل د تورات ناسخ نه دی یعنی انجیل ذریعہ سره الله تعالی تورات منسوخ کړي نه دی بلکې انجیل د تورات هی دویمه حصہ ده دا د تورات دویمه حصہ ده دا انګلیش کې دا عام خلک د لفظ استعمالي اولډ ټیسټمنټ او نوې ټیسټمنټ دا زوړ کتاب تورات ته او نوې کتاب انجیل ده نو دا یو کتاب د په حقیقت کې خو دې کو چې یو بل باندې ایمان رانوړو نو دته انجیل نوم پاتې شو ولته تورات نوم پاتې شو تورات بالکل د انجیل نه انجیل بالکل د تورات نه دا بالکل نو هغه دا نه منو او دی هغه نه منو نو دواړه مختلف ډلې جوړې شي هغه مختلف ډلو نه اوسه پورې دی تقسیم دي نو یو تقسیم خدا ده دویم دا ده چې يهوديان او عیسایان دا په خپل کې هم متفق نه دي دا هم د لپاره کفر ملت واحده ده دا په خپل حتی چې بیت المقدس کې به هم دی په یو رخ باندې مون نه کوي یو دا د سليمان علیه السلام په نوم باندې هغه نوې ګمبد ته یو زوړ نو یو دې ته منځ کې یو دې طرف ته یو دې طرف ته بهرال نو مطلب د دې دا بل ځکه الله فرمایي چې تحسبهم جميعا تاسو به دا خیال کوئ چې یو شانتي دي وقلوبهم شتى زونه د دې بیل بیل دي خو د مسلمانانو په مقابله کې نو خبره پکې هدایت دا ده چې پکار ده چې مسلمانان د اسلام په بنیاد او د قران په کتاب باندې دا دی یو قتاده رحمه الله فرمایي هغه وایي چې وقالت اليهود د آیات په نتیجه کې د آیات باندې هي کې چې قد كانت اوائل النصارى على شيء اول عیسایان چې کومو د پسې خلار باندې
قراغ ولكنهم ابتدعوا لیکن دی بدعات شروع کړل او وتفرقوا او فرقبازی شروع کړل نو گمراه شول. همدا کرانګي عیسایان هم نه يهوديان هم اول په هدایت وو او بیا فرقه پرستی شروع کړ. نو دا فرقه پرستی دین ختموي، دا دین ختموي. څوک هم چې دا کار کوي یا څوک هم چې خپل جماعتونه وغیرہ ورستو راځي بیس کې ان شاء الله تاسو بیا پوښي ور باندې. نو دا په حقیقت کې د اسلام او د ایمان او د الله تعالی د جوړ کړی شوی دین دا ټوکلي ټوکلي کوي، دا اصل کې ټوکلي کوي. د دې مثال دا څه لکه مثلا تاسو ته مخامخ د دیوال واخلي یا د کرسي واخلي، اوس یو سړی وای د درون باندې په همره بل وای دویمه همره دریم وای درېمه بل وای څلورمه همره بل وای شای همره بل وای سټي هم دا وغیرہ او دا ټول خپل خپل واخلي نو کرسي به څه شي ختم شي. دا به الله دی کرسي نه फायदा غوښتل شي د خپل کې یو ځای همدا کرانګي د زموږ دیوال د خخته ولا وای زکه متي کسه ما ز خخته راوړم سمټو ولې زکه متي ما دا ټول بیل بیل چې خپل اعضاء واخلي نو دیوال باندې جوړي. همدا کرانګي د دین هم نه دیو جنا تاسو هر وخت څوک چې د قران منون کی وی څوک هم چې د قران منون کی د خپل دي دا ورته وړي وړي مسالې دي دی باندې کوئی دل پکار هم دي او کوئی اولی پکار هم دي او کم از کم د کفر په مقابله کې دا یو دي. بهر حال وهم يتلون الكتاب الله وای دا تلاوت کوونکي د کتاب دی د دې مراد دا دی چې ګناه خو اسیم بد ده، ګناه خو بد ده خو چې کتاب وای او د مولا په نوم مشهور او د مذهبي خبره او ګیره مونږ پښتو کې چې وای ګیره د پر خو دی دا او مولا سړی او بیان ګناه کوي بد خبره نه دا خو ډیره بد خبره. یو عام سړی ګناه کوي نو هغه ګناه ده څنګه ده چې کنه ګناه نه ده خو د هغه سزا او د پوي سړي سزا یا د معروف سړي سزا کې فرق دی یا د علم او عقل کې فرق دی. بهر حال او دا ورستنه خبره چې دوی کوي چې قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دا بدید رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کول مکی مشرکین بدا ویلي هغه به ویلي چې مونږه کعبه ساتو او مونږ غټ غټ پوي خلک دي ابو جهل دی د تبي ابو الحكم ویلي او فلانه دی او فلانه دی او فلانه دا امیو انپړه سره محمد صلی الله علیه وسلم او د باندې قران راغی او دغه په څه پیږي نه دا هیڅ شی نه دی او بیا بلال ته ګور او بیا عمار ته ګور او بیا یاسر ته ګور او بیا دغه کمزوري صحابه کرام مالی لحاظ سره چې کمزوري نو دې ته به دا ویلې چې دا خو پیڅ دین خو زمونږ ده او مونږ دینه بهتر یو فلانه فلانه دا به غوي خبره و نو دې پورې خو د دې هغه تاریخ ته دین ورسته چې کوم آیت ته دا ډېر زیات اهم هم ده او ډېر زیات کوئی دوه لپاره ضروری هم ده د باندې خزان پوي کې دا یو قسم بیس جوړ شي د یو بني آیت 113 نه 114 باندې تاسو ځان پوي کوي الله تعالی دې سورہ بقرہ 114 ومن اوسوق ده ازلم لوی ظالم ډیر ظالم اسم تفضیل دی نه ډیر ظالم ظلم یا ظالم مطلب ظلم کوونکې او ازلم ډیر زیات ظلم کوونکې ممن د اغچانا منع چې منع کوي مساجد جمعتنا الله د الله مساجد الله جمعتنا د الله نا ان څوک تلوي ظالم د اغچانا چې هغه منع کول کوي د الله د جمعتنا خلق دا ډېر ظالم دی چې الله د جمعت نه خلق یې سره اندا چې یو ذکرہ یاد کړل شي فیها پدې جمعات کې جمعتونو کې اسمه نوم دهغه جمعات کو زبل څه کار نه کیږي کنه څه د مامي او څه پروګرامونه او څه د واده شادي حال خو نه ده نو دا خو ډېر لوی ظالم دی چې جمعات نه خلق مانی کوي او دنه لوی ظالم لا سو جمعات خو د الله د نوم یادولو د پاره د الله د نوم او چتولو د پاره نو د جمعات نه مانی کول کوي وسعا او د کوشش کوي فی خرابها خرابولو د جمعات کې خراب یو دو قسمه خرابول دي یو جنسی حسی یعنی دا کم چې دیوالونه دي فلانه شی دی او چت دی او کوزه دی او کالینه دی او ایسی دی او بجلی دی دا قرآنی خرابوي پټي وغیرہ او یو د هغه چې کم دی کې عبادت کیږي عبادت ورانه د الله په طریقې نه کوي او د الله عبادت کوونکې پکې نه پریدي او قران پکې نه خودل کېږي حدیث پکې نه خودل کېږي یا بل د دین کار پکې نه کېږي او یا چې کین په خپل مرزي کوي او بل وای مسلک ته او د فلانه دی او د فلانه دی بهرل
نو چې هر سړی بل کس د جمعات نه اساری او اساری هغه کار کوي هغه صرف د الله د نوم اغستل نوم ما خلک چې هر نوم دی دا اسارون کې او دا کار کوون کې نو الله وی دا لوی ظالم دی دا کار کوون کې چې اساری دا څوک چې اساری دا لوی ظالم دی ځکه چې کم سړی چې دلته کار کوي خود الله نوم اخلي یا به قران وای یا به حدیث وای یا به الله نوم د پاره نور کارونه کوي منځ کوي روزه بساتی دعوت باور کوي وغیرہ او دلته د امام سے به مولا سے به کمیټي او صدر او فلانه دی اساری الله وی لوی ظالم دی ومن ازلم دن لوی ظالم لا څوک دی یعنی دن لوی ظالم ورشتنه اواز دې تیز خونه دی دنه لوی ظالم ورشتنه وی دا ډېر لوی ظالم دی لکه چې دا هغه څوک اساری چې دا الله نوم اخلي دی نه نو اولائک اندغه کسان ان دا اسارون کې د جمعات نه ما کان لهم ندی مناسب دی د پاره ان جایز ندی دی د پاره ان يدخلوها چې دی دنشي د جمعات دا کم چې اسارون کې دی دا سره د دې قابل ندی چې جمعات پرې دا جمعات نو باسه لری کوي دا ختم کوي د جمعات نه ځکه چې دوی دومره په دې خبرې نه پوهیږي چې دا کم یو کار دی کومه کوي اولی موږ کوو ها الا مگر خائفین یریدون کی داسې حالت کې دین نه وزي چې الله نه یریږي یو دویمه معنا چې د جمعات د متولی نه یریږي چې اسنه چې څوک نه ګوري چې غلط کار پکې کما چې جمعات کې څه نقصان نه رسومه د جمعات عبادت ته نقصان نه رسومه یریدون کې پکې نه وتون کوي بده نو بیا خو خیر دی خو کدی دلته مشر دی او دلته قابض دی او دلته خپل مرضی فیصله کوي وغیرہ دا سره د جمعات د حدود نه د جمعات نو باسه الله فرمایي لهم دې لپاره په دنیا په دنیا کې خزي شرمندگی وی عذاب د شرمندگی شرمنده ذلیلہ بی اثر بی قیمت او معاشره کې غرزدلې ولهم دوی د پاره په الاخرت په اخرت کې عذاب عذابی عظیم لوی عذاب د اخرت کې ورته دا یو اهمه خبره ده اول خو د دې شان نزول یا واقعات څنګه هغه یو تاسو واوري نصاراو به بیت المقدس ته یو لوی تاریخ تیر شوی دی دی په بل څه پکې نه پر خودل نبی يهوديان پر خودل چې يهوديان بونی ول نصارا به نه پر خودل او چې هغه کې به ویډلې ونی ول نو بل ډله به نه پر خودل وای دا جماعت زمونږ دا به نه پر خودل یو بل او نه به يهودو نصارا او نه نصارا او يهود بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مکه ته نو مکه کې نه پر خودل دی جماعت نه پر خودل رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت کې نه پر خودل بلکې بیا کله به لاړو د اوخ لره به په وګرځو کله به ماری کې ورته پړې واچو او عام مسلمانان قاسم نه پر خودل عبد الله ابن مسعود یو ور لاړو تلاوت کوو دی پر ایثار کو ډېر زیات وو ویني کو ټول او ډېر له لهانه کو ډېر زیات یعنی خپل څه ګناه نه وکنه خو جمعه ته مکه ته کعبه ته او بیا چې د حدیبیه په موقع کې دی لاړل چې هغه ته حج ته نو بیا ایثار ته حدیبیه کې اډو حج ته پرې نه خودل وې تاسو مکه ته ناراضي او واقعا تاسو معلومه ده سوره فتح کې دا غي تفصیل بیان شوی هم د روزي کې ترجمه کړی او د ایثار ته نه پر خودل هم دا غنګي دی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه او د دې تدنه وتونه دا خود دې حالت دا د دې حالت اوس تاسو یو څو آیتونه ترلول شي نو زر اړوي دغه چې مخکې درس کې خلکو دا کړو چې نه وخت کېږي بهرحال دا یو څو آیتونه دې لپاره چې د جمعات د تقدس او جمعات ته یو بل پر خودل او د جمعات باره کې نن خبره کوو وصل کې چې دې باندې تاسو خود ذهن جوړ شي او بیا حدیث واوري یا مسله واوري نو ان شاء الله تاسو ذهن به الله کولاو کی سوره انفال آیت نمبر 34 35 صفحه نمبر 164 صفحه نمبر 164 یو سل څلور شپږم نمبر صفحه ده په هغه کې سوره انفال ده په هغه کې آیت نمبر 34 ته څلور درشم سورت انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 34 صفحہ نمبر 164 صفحہ نمبر 164 وما لهم الا يعذبهم الله او څه دي دوی د پاره چې سزا به ورنکي الله تعالی دوی ته ان عذاب ورنکي الله تعالی دوی ته وهم او دوی ان سزا به الله ولې نه ورکړي ځکه چې دوی
یصدون من کول کوي اسارول کوي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا نو چې سره د جمعه نه خلک اساري او خاص د مسجد حرام نه دي ته الله سزا ولی نه ور کوي ان دي ته سزا ور کول ضروری دي او یقیني دي دا یقیني دي ته سزا ملایي وما كانوا او نودي اولیاءه ستن کیا نجدید د جمعات یا د ستن کیا د قابل نو دی او بیا ان اولیاءه یقینا دوستان د یا متولیان د یا ستن کې د الا المتقون مگر پرهیزگار ندی د دې ستن کې متولیان مشران بلکې پرهیزگار سره بوي د دې متولی او د دې مشر ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي نه نو دوی بس کول د آیت خط توجه سره واوري وما كان صلاتهم او نو منزونه د دې مشرکینو عند البيت د بیت الله په خوا کې کعبه په خوا کې الا مگر مکاء وتصديا شپلی او تاړي غول چا کې وهل او شپلی وهل دغه عبادت نه کو خدا کاری کو نو دا عبادت نه ده نو اوس دا آیت او زمونږ په دې ماحول یې گرافیټ کوي تاسو بریلیان کوالیان به دغه باجی دغه ربابونه ستارونه او دغه هغه چا کې بابا تاړي غول بیا راځه زمونږ په دې دوبادیانو باندې زمونږ چې کوم انداز کې ادغه انداز دي چې کوم د دین اتونو کتابونه دي کنه هغه د بره یو کوټه ټکې لیکلې دا لیکلې چې دا نات بتاو د پلاني غانې په طرز وایي کله تاسو د کتابونه والي لګو وایي دا بره لیکلې د انډیا د فلاني غانې په طرز به وایي ان دا نات دا مجبور دی او د غانا او غانې سره طرز او دلته بیا تاریخ غول او چا کې او دا زموږ عام یو کار دی نو دا کار او دا غي د مشرکانو کوي کې شانت زمونږ د افریقا پرستی دی يهوديانو د الکتاب دی کې شانت په دې خوشاله نه چې موږ د الله څخه تر ځامن نه یو امام زمون یو نه نو خپلوانی چې موږ سره الله د هغه سزا به موږ تعالی نه راکړي کار به چې کم کو دا هغه بدل به ملایي دی باندې 13 هفته کی تفصیل سره درس شوی من اسلم وجهه لله چا چې تابع کو مخ الله تعالی ته او هو محسن او دینه کو نیکو کار یینس اجر به ملایي د جنت او کار د يهوديانو کوي وای جماعت ودا ملو جوړه هونه کی دا ممکن نه بیا الله فرمایي چې فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون بس سکه عذاب سزا په سبب د هغه چې تاسو کفر کاو دا کفر د تاسو کوي دا غاني بجاني و غیره او دمامي او ناتونه او چغي او سوري او بار ربيع الاول او فلانه ربيع الاول او دريمه او ومه او لسمه او دی افغانانو ته دی الله لوی ورځ ورکړي الله دی د بدعاتو نه بچ کی د دې چې کوم د موږ پاکستانیانو ورته قل شریف وایو دا ټول ناروا دي دا ټول بدعات دي او دې ته دعا وایي لانی جمعات کی دعا ده دا قالینونه ورته جمعات کې راوړي غټ غټ بلاختونه واچي یو غټ مولوی سي بدلته ورته کینولې چې الته سړی رانه نوځي نو دې ورته تلاوت شروع کیږي څو ایتونه دعا وکړي الله اکبر یا بل رانه به دې ورته ول تلاوت کی کني هغه خپل وکي درې څلور دا ټول بدعات دي دا ټول خرافات دي دا د جمعات کار نه دی نو نه جمعات د لپاره جوړ دی او نه د مړو دعاګانو ځای دی او نه د مړي دا طریقه ده چې تلاوت کوو بیا پسې کوو د دې د بریلیانو د بدیو کې څه فرق دی د صرف شکل بدل دی دا شکل هغه شکل کم کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام خدله دي هغه صحیح دی یا غي کړه دی هغه صحیح دی نو ما خبره وتا ته مشکل اخکاری چې کني دا څنګه خبره وکړه پر ما خبره ممنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی او د صحابه کرام زندگی کې ګوره کغی دا کار کړی نو کوا ما خبره پکانی وله او کغی نه کړي نو دا غي خبره ته به اهمیت ورکو نو ان شاء الله دا ټول زمونږ ټول د خرافات او بدعات دي او دا ګندګي دا زمونږ د اسلام او د دین دا یعنی دا څنګه نه چې قران نو خیر دي کنه قران یې ثبت خو نه کوي نو د سحر مانځ کې 15 رکعات ولې نه کوي ولې په دې 15 رکعاتو کې خلک څنګه بجاني وای خیر دي کنه نه کو ولې نه کو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي حج دې بلې میاشت کې کوي کنه ولې دا ټول دومره راشتي وي میاشت کې جمع کیږي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کله ورځ خدلې ده نو دینوم رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خدلې هغه سی وي بل باندې بل عقل سره ونه جنگي کیدا بهر حال
ورپسې تاسو لاړ شئ سورې توبې ته همدې نه 171 نمبر صفحه 100 صفحه واړوئ صفحه نمبر 171 سورې توبه آیت نمبر 17 و 18 سورۃ د توبې ولسم و تلسم آیت د توبې سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 17 او صفحه نمبر 171 17-18 سورۃ توبہ ما کان للمشرکین ندی مناسب یا ندی جائز مشرکان د پارا ان یعمروا مساجد الله دا چې جوړ کی جماعتونه د الله تعمیر کی جماعت د الله دې ته سره دا جائز نه جماعت جوړه ته د سره د قابل نه ته جوړه ته جماعت جوړه دا د مشرک او د شرک تفصیل خو دی وخت نه کولای خو د الله نه علاوه بل څوک غختون کوي دا شریک دی الله سره کاغه د هر یو یا ولی نه وای خو چې الله نه دی چې الہ نه دی رب نه دی معبود نه دی دنه علاوه چې الہ یا ورته وای کاغه یا رسول الله دی کاغه یا عبد القادر جیلانی دی کاغه یا پیر بابا دی کاغه یا علی دی او کاغه یا حسین دی او کاغه فلانه 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 یا تو دا شر ورز د راځي دا ټول نه الله وای دې ته د جماعت جایز او جوړول او جایز دی دا د دې کار نه دی ته دا کار ولې کوي جماعت په څه خبره نه چا سره راځي وای جماعت جوړو جماعت کو یو مقصد دی زخه مور رسول الله ټول ته شاهدین علی انفسهم بالکفر گواه دي په خپل ځان باندې د کفر کولو په خپل کفر باندې گواه همدا وجه ده چې جماعت کې قبر جوړول حرام دي همدا وجه ده چې جماعت په خول حرام نه ده قبر پوخ کول حرام دي ځکه چې د قبر او د جماعت بیا فرق نه کیږي د قبر تعظیم نشته د جماعت تعظیم ده او جماعت کې به قبر نه جوړای او هغه ځای کې سره مونږ نه کیږي چې قبر یې پکې هغه جماعت کې مونږ نه کیږي هغه ډېر د زبر غولې نه کیږي کوم ځای کې جماعت یې سې کې قبر ده یا جماعت پوری جوړ کړي یا جماعت کې قبر جوړ کړي هغه کې نه مخکې باوري نو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنيا وفي النار هم خالدون دغه خلق دي حبطت چې ضایع کړل اعمالهم عملون خپل عمل ضایع څه مطلب یعنی نیکی کړي ختم جماعت جوړ کړي ختم مونږه پکې کړي ختم حج کوي ختم قران وای ختم ولی شرک ته پکې د دې مثال داس دی لکه زه تاسو ته چې برا کوي ګلاس او ته پکې یو کتره ته شمتیا دی واچو نه زه هغه وڅو ما دا هغه ابو یا کتا ته قابل قبول نه وخه او چا ته نه قابل قبول ته برا ول ډېری صفات ډېری خېدي ډېری خولي دي کوته یو کتا په کتره به ته شمتیا دی واچو شرک ته کسو دا نه قابل قبول دي بلکې دا ګلاس د سړی په مخ وشتلو یا د کرنګي به الله کوي دا عبادت په مخ ورولې دي سړی ته چاګر شرک ګډون امیزي شي پکې بیا الله فرمایي انما يعمر مساجد الله یقینا تعمیر د جمعتونو جوړای به جمعتونه من اغثق امن بالله واليوم الاخر چغه ایمان په الله او په ورځ د آخرت وی واقام الصلاه واتى الزکات او اقامت الصلاه او ایتاء الزکات وکي دلته وړي ایرګه خبره ده خو تاسو کې کوم ډیر پوي دي پوي شي دا نور خلک به شاید په ما اعتراض وکړي چې دا خبره غلطه وکړه خو خیر به تفصیلونه او بس وکړو ان شاء الله غلطه ونه هغه دا چې جمعه په هغه کس جوړي چې ایمان بالله وبالاخره اقامت الصلاه ایتاء الزکات ایتاء الزکات ایتاء الزکات وکي زکات به ور کوي دا به د صفت وی او مونږ ولا راوړه ماته راوړه ټول غوښتون کی او ټول سوال کوونکی که زکات مې زما حق ته که چرمی قربانی ده مې زما حق ته که سرسایم ده وې زما حق ته او که جرد د غربت کې څه بل خبره وې زما حق ته تاسو ته پښتنه وګورئ چې مولوی صاحب ما باندې درې روزي او څو کما وای رژیم دا څو فدیه فلانه دم قسم را باندې وخت دی رژیم ساتلای شي دا امر کولای شي خو کچا ته ورته غریبي داسې مولا ته ورته نه ډېر ثواب دی نو زین ورته جوړ کی چې کنه ماته را کوا دا ډېر ثواب یعنی هر یو شی د جماعت را کوون کی نو الله وای دا وختن کې حضور جماعت قابل نه دی دا داسې هم نه لکه گورنرشپ
دا سمنه د لکه صدارت وزیر اعظم صدر د جماعت د مشرولی د جماعت د متولی توب او د جماعت د امامت دا د الله په نسبت باندې د ملک نه د دنیا د بادشاہانو نه غټ حیثیت لري دا لوی بادشاہي د امام د الله په نسبت باندې د الله په نسبت باندې دا په پاک او صافي د دې صفاتو د دې مثال داس دی لکه زمونږ بادشاہ دی وزیر اعظم دی مثلا عمران خان یا بل دی او د انډیا نه هم د دې تعلق ته ور سره یا سازش ته یا ایجنټ ته او یا دوکباز یا غل دی نو دا هم د ډېر نقصان دی دا ما خود د موږ شو حواله کوله یا قبلی ادا ولا زکه چې د دشمن نه نو دلته خو دشمن شیطان دی او شرک دی نو دا امام قابل نه دی د خبرې چې هغه الله نه علاوه په بل څه باندې یو د صرف غوښتون کې او سوالګری او دې ته یو لګیاوي دا ولم يخش الا الله دبل صفته اوس پنځم ولم يخش او دې به یریږي هم نه دې به یریدون کې نه دې به مجاهدی الا الله صرف الله نه به یریدون کې مسله به الله دی یری بیانې انکار به الله دی یری کوي فیصله به الله دی یری کوي دا نه چې دلته مقتدیان خپکیږي بیا سو کما او ملک صاحب خپکیږي او خان صاحب خپکیږي او چودھری صاحب خپکیږي وغیرہ زبې باغی سو کما بس صحیح دی دا اسټابلیش پیدا کړي بہرحال فاسا اولئک ان یکونوا من المهتدین نجدی دي چې دا کسان دا وشي د هدایت یافتنا ان دې ته الله هدایت ورکی چې چا کې دا صفاتونه سوره فتح کې الله فرمایي راوړی کنه راوړی زه تاسو تلاوت کوم صفحہ نمبر 463 ہے آیت نمبر 25 ہے صفحہ 463 آیت 25 هم الذين كفروا هم دا هغه کسان چې کافر دي وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا دا هغه خلق دي چې اساره ول کوي د جماعتونو نه اساره کوي د جماعت مسجد حرام نه او قربانيان هم اساره کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني ورولې دلته مدینه مکه ته هغه مثال کې بیا د سورته حج آیات ته دا راوړل دا لږ ضروری دی آیت نمبر 40-41 صفحہ نمبر 304 صفحہ 304 سورہ حج صفحہ نمبر 304 آیت نمبر 40-41 آیت 40-41 سورہ حج آیت نمبر 40-41 صفحہ نمبر 304 صفحہ 304 الذين كسان اخرجوا من ديارهم چې وستري شوی د خپل کورونو بغیر حق پنا حق سرا الا ها دا ګناه وا ان يقول ربنا الله چې وای دوی چې رب زمونږ الله دې دغه ګناه کړی دی بس چې قانون به الله وي خبره به الله منه مکه نه ولي وستل ربنا الله ویل کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګری یا هم دا غره چرته نن چې خلک هجرت کوي هم د بنیاد باندې کدي بنیاد باندې کړی نو دای ګناه د الله وي بل کار نه کړي سوا د دې نه چې وي رب زمونږ الله دی نو وی وستل د دې غنا بس موبایل ورته مخکې آیتونو کې ډېر خو خاص خبره الله فرمایي چې دا کار څوک وکي د جماعتونو بندیدل نو ولولا دفع الله الناس کنوي الله لرا دفع کول د خلکو لری کول د خلکو ختمول د خلکو شکست ور کول د خلکو کدا الله نه کولې چې دا یو په بل وایي الله لکه روس راغې نو الله دلته ورته قوم پیدا کوي و امریکا راغه هغه دلته وهلی هم دا غره یو په بل باندې وهلی شي الله وایي دا کوم دا اوس هغه خبره صحیح کار دې ټیک کار دې چې الله تعالی کوي کدا ما نه کولې نو نقصان به څه وایي بعضهم ببعض زنه په زنه باندې کدا وهل نه وایي لهدمت صوامع نورانی و شوی بوي نړولې شوی بوي د راهبانو خلوت خانه کم ځای کې چې د عیسایانو راهبان کینی او تنهایی کې عبادت کوي دا بحران وي بیا دا بحران وي ځکه چې یو بل ته پریدي نه وزید یو بل په هم دا آبادی وي او وبيع او ګرځي د عیسایانو ګرځي د وغیرہ وصلوات او کلیسې د يهوديانو
ومساجد او جمعتنا کما دا قومونه په یو قوم په بل قوم وهلینا نو دا عبادت خانه د مسلمانانو د عیسایانو د يهوديانو دا بورانی شوی وي دا بورانی شوی نه الله دې دا آباد ساتما نو مکه خدای نور مرکزونه دا ګرځي او کلیسي وغیرہ اوس خو جمعات ته هغه خو نشته او کدینو دا غي دي هغه ورانول حکم هم نشته نو جمعات به آباد ساتي کدا نوې جمعات به ختم وي الله دا وایي روس یا غنه مخ کې هلاکو چنګیز تاسو به تاریخ ویلې یا نو ویلې تاسو ځان ته خبر کړئ دا ټول هم دغه کار کړی خدای نږدې زمانه کې بخاری شریف چا لیکلی امام بخاری لیکلی دا د کوم ځای دا د بخارا چرته ده روس کې هلته څه حالت دی جماعتونو دوی چې کله راغلل بالکل دا تاسو تاریخ وګورئ خیر دی دا جذباتي خبره نه کوم نو دا جماعتونه ونیول او اول کار دا وکړو چې جماعتونو نه استقبالخانه جوړې کړې د اسبو ځایونه جوړ کړل مليانو څه کول تاسو په دې څه کول دې خبرې دلته یو ډول ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشم امتیاز ماضی دی بل ویل چې نه بالماضی دی ویلي دا کافر دی دا کافر دا یو ویلي ولد ظالین دی د بل وی ولد ظالین دی دی دا کافر دی دی دا کافر حالانکه سم بقارا یا سمرقند وغیرہ دا د مرکزونه د مسلمانانو غټ عالمان په پیدا شوې دي خو دې په خپل کې انختیو روس پر هغه هغه مخکې حالات چنګیز ټول دا کار کړی اول به جمعات ورانه او کار د جمعات ولا څه په خپل کې جګړه څنګه جګړه د خپل جمعتونه ګوره داسي موږ جمعات جوړ کړو په مسجد اهل حدیث مسجد دیوبندی مسجد بریلوی مسجد فلانا ته غول ته دې په خپل انداز کې موږ به څه راوایي یا ته یو جمعات ما ته ډاکټر صاحب راشه د جمعات کې مولوی صاحب نه پښتنه کو درس وکړه به تاسو ما ته وایي دا یو جمعات ما ته ته معلوم کوي دي په خپل کې خبر کې په دې کلو غیر چاپیرو چې مونږ ته حال کې وو قرآن وایو دلته زه قرآن وایم دم غونه غړم نه خپل الحمدلله دا ستیم دا ټول جمعتونو ته لاړ شي ورته وایي چې مونږ دلته درس کوو او ما خلک بل ورته وایي نه پری شرط نه وګړي شرط تاسو شرط دا چیلنج درګه وخایي نه پری موږ پروژې کې مجبور یو دلته په چمنونو کې کوو یا په حالونو کې کوو نه پری قابض ده مولوی صاحب قابض ده او د قرونو په آبادی باندې قبضه کړی دا او په خپل مرضی باندې یو دا کار روان دي 15000 20000 تنخواه کړیو تقریبا 40-50 په د نورو لارو ځان ته جمع کړي دا شکرانه ده او دا فطرانه ده او دا نظرانه ده او دا زغه فلانه او دا ټول داسې غپکې ګم دا ټول داسې الا دا چې چاله پردان پردا چولې او څوک د پردې ده په یو شانتي کیندا تجربه وکړي خیر نو الله وايي دا کوم ځکه چې د جمعات آباد ساتم دا جمعات آباد ساتم او بیا الله فرمایي ورپسې ولا ينصرن الله من ينصر الله امداد کی چاته چې وغواړي ان الله لقوي عزيز الله زورورم دی او غالب هم دی او بیا د دې صفت الله بیان کړی دی کدی ته طاقت ورکړي شي د مسلمانانو ته نو د اقامت الصلاه او ایتاء زکات او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکړي دا به د دې صفت امر بالمعروف و نهی عن المنکر امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا به بهر حال الله دې موږ ته معافي وکړي فکر څنګه دا سورۃ توبه تلاوت شي سورۃ توبه آیت نمبر 28 صفحہ 173 سورۃ توبه 173 یوسلو درې او یایم صفحہ آیت نمبر 28 یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما المشركون نجس لیکن دا مشرکان خو نجس دي ګند دي ښکای مشرک ښکای الا دا چې توبه باندې ځان پاک نجس ګند دي
نو فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دی جمعات نه پرې دي نه بعد د بیت الله ته دې نه پرې وان خفتم عائله کتاسو یریګه د غریبینا چې ګنده نه راځي به موږ څه کو کاروبار به خراب شي او شکرانه نظرانه به بندي نو فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله بتوستا غنا در کی کا الله وغړي الله وغړي غنا در ان الله عليم حكيم الله کوم د خاوند حکمت ولن وخت موږ چې نن مختصر کوو بهرال د خبر ډیر ضروری دي هغه خامخ ځان پوي کوي تاسو جمعات د ډیر هم ځای دی زه څومره زور په ور کوم مانو طاقت نشته خدا د اسلام او د مسلمان دواړو صرف د مسلمان نه د اسلام او د مسلمانانو د دواړو مرکز دی او د هر شي مرکز دی د هر شي مرکز دی دا د پارتیانو د مسلکونو او د جمعیت العلماء او د جماعت اسلامي او د اهل حدیث او د دیوبندي او د بریلی نه دا د مسلمانانو اسلامي د اسلام مرکز دی او د دې خمس سال زمونږ الحمدلله اوس پورې پاتې د مکه او مدینه کشاګان اندي پکې راځي او کا لسونه ځوړن دی او کدلتي نو سوګه دا ټول مرکز دی پکار دی چې داسي خو باغې کې ډېر کم یې کم یې خو دې پکې صحیح خبره وکړو که خو بګي کو خوشالي دا دومره حاجیان لاړ شي عمره تلاړ شي هیڅ هدایت تل نه راوړي پکار دا چې دا د مسلمانانو مرکز دی دلته د دې د عمره او حج سره تربیت کې دی څه توحید ورته خودل کې دی څه بنیادی احکامات باندې پوي دی څه یو پیغام ورکولای شوی دی مجاهد مسلمانانو ته چې دلته راځي ته پیغام وسه کوم پیغام چې الله او د الله رسول په دې مکه کې او په دې مدینه کې دغه سينورم کم یعنی ډیر دي خو بهر سبق صفاتونه مشته بهر حال نو دنیا چې کله آباد شوا نو ټول اول تعمیر دا د بیت الله شوی او بیت الله جمعه ان اول کورونه دا مسجد حرام دی اول کور یعنی اول دیوال چې خطلې دا د مسجد حرام بعد ابراهيم عليه السلام په زمانه کې بیا شو به دغه صورت سره رومبنه کور یعنی د دنیا د آبادی لپاره دا کم کور چې ضروری دی د جمعات دا جمعات یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغلو او اسلامي ریاست شو اول کار یې څه وکړو جمعات جوړ قباء او بیا مسجد نبوي جوړ اول کار داو اول به جماعت جوړه جماعت به آباد دینه بغیر اسلامي ریاست قائم نه نشي دینه بغیر مسلمانان یا د انسانانو تنظیم جوړېدل نشي دا د جماعت د مسلمانانو مرکز دی د هر هغه شی چې اسلام سره تعلق دی دا شو اړ مرکز دی دا جماعت او دا د امت د اتحاد نشانه ده د امت په دې متحد کیږي چې جماعت آباد بیا به امت آبادی کني امت به آباد نه او خیر نو ټول شي نه او بیا دې کې د جماعت امام دا بیا زمونږ په دې معاشره کې د صدر د وزیر اعظم زه تاسو ته قسم په الله باندې کوم چې دا غینه هم د الله په نسبت باندې ذمہ داری لري ځکه د دې خبرې خلق اوري د دې خبرې خلق مني او دلته خلق د ترازی بغیر د لالچ نه خلق راضي بلکې خلق ور کوي هغه ته خلقونه نه غواړي خلق ور کوي 5 وخت زی خلق 3 وخت زی 2 وخت زی کني یو وخت زی او الته نږدې هدایت نه ملایي او کملاوی کې نو دا ملاوی کې چې فرقه پرستی کوا او بس ټیک تا وکړه دا فرقه پرستی نه کوي نو سره مسلمان نه خټه ذمہ داری ده او دا زموږ ټول زم پکې ملامت یا متم پکې ملامت ټیک ټاک چې دې باندې موږ توجه نه ده موږ صرف د نوکر په حیثیت باندې مولا نشو چې هغه ټول له کمزورې ویو ته حیثیت هم نه ویو لغونته مقابله نشي کولای او کئی عاصم نه غریب خو بهر هغه مدرسې دا انګريز چې وګڼ انګريز کفر دې د مدرسو سیستم چې کله جوړ شو په دې بری صغیر کې دا خپل دا سیستم غلط جوړ شوی او په وایي چې مدرسو خلاف نه ما دا سیستم دا څه پکار نه و دی ولې دا څه جوړ کړ خو ساده الفاظ کې وره که اعتراض کوي او که خامخ سوالو کې تاسو ځین خامخ سوالو کوي دې جماعتونو کې مدرسې جوړې کړي او دلته رهایشونه ورته جوړ کړل او په دې رهایشونو کې دوه کارونه ورسره وکړل
دا سوچ سمجھ منصوبې سره يهودو نصارا وکړي دا خاص سوچ سمجھ منصوبې سره کړي خدا چې کله ته بیدار مسلمانین غلا پويږي او کاسه لا اله الا الله ولا اله الا الله پويږي سره یو دا چې وظیفه غواړه سوال کوه نو چې طالب په مدرسې کې داخل شي دلته خودي ختم شي یو سره سوال وکړي نه وڅ سره یو خودي ختم شو زه تا نه سوال کوم به تا ته امر بالمعروف نهي منکر کولای شم دا عقل مني نو ممکن نه دا سره کې دی نشي نو دا سوال به ولې کې دی خودي ختمي د انانیت ختمي د اسلام د مرکزی سړی چې کم دی د جمعه د مناسب چې کم دی دا الته ورته ختم کړی دغه دا غیرت اورا پاتینه دغه دومره غیرت کې ماما تر کوا بس چې ما خېډه ډکې نور ارڅ په لاس پاږي نو چې الله ارڅ کولای نو بیا د امریکا الله پیدا کوله ولې پیدا کولای جوړونه والله موږ ذمہ داری لپاره پیدا کړی نو یو ورته دا کار وکړو خودي دلته ختمه کړو او بیا سیستم یې داسې پکې دنه جوړ کو چې د بدکاری طرف ته آسان سره دی خاص کر د نرانو سره بدکاری دا په دې دنیا کې تاسو تحقیق وکړئ چې کوم نه ډېر اړې دی وای ته قضای نه او همدا غرنګ نور به خلکیانه وسره او به درس نظامی زموږ چې کوم د سیستم د مدرسو د دې تاسو په دې څو کله شوی دی تاسو چا د پدې لګما ته وای دا تقریبا 800 مخکې نظام الدین اولیاء هغه چې کوم سیستم جوړ کوو صبر دې مدرسو کې مګه چلی دنیا لاړه میاشت نه بره وخته اوس او چې موږ کله میاشت دوی خطلی ونه دوی ویلي چې دا کافر شو چې وای چې میاشت ته ختم دغه چې مګه د 800 او د 1200 کال مکه هغه شوی ورته کوي اوسه پوري منطق ورته کوي منطق سلم ورته یو کتاب دی په دې 3 کال لګي او په 3 کالو کې څه خبره خیته اوسه پته ده وای تور چې پیژنې نو سپین به اول پیژنې په دې باندې ماشوم 3 کال لګي او چې قاعده خید ګرامر ضربات ضربو دا چې ورته خای د باندې 2 کال لګي او مولوی صاحب ورته داسې پروتي څلور طالبانو ته غیر چپیر لګي دی دالس چپی دی دالس چې بل او دا گردان کې کوي حالان کې دا ان شاء الله تاسو ماته شرط راکړئ چې زده کوي هفته کې زه کنه زده کوم خدا خو مکشته نه ده 3 کال په دې لګي 2 کال کم از کم او په ټول درس نظامی کې د قران کریم خبره نشته قواعد د پاره صرف قران وی قران نه خایي ورته قران ترجمه پکې تاسو تحقیق او واجبہ ورته لګي بل دې باندې د مدرسو خلاف کوم دین زموږ دین د حیثیت او د مرکز د مولات نه وګورئ د حیثیت او وګورئ ځکه چې هغه حیثیت شته چې سپورت کې سبق ویلې وي هغه اعلی څه د سنت پال سکولونو کې سبق ویلې هغه اعلی او همدا غرنګي نور خو چې په مدرسې کې ویلې څو خور لورم نه ورکوي مولا دې مړ ورکوي وای څو زماني دي څلور وای 3 پات شو یا څلورم ته شو هغه مولا شو دا حیثیت په دا ولې حیثیت پات شو ولې دا ورته عمران خان کم کو کدا امریکای کم کو کدا ورته ما کم کو نه دا د دې د خپل غ تربيت دې په کې وګرځول راس او بیا ورسره خپل عمل دې هغه عمل کوم چې ډېر کم په زرګونو کې چې په لکونو کې یو کسان را پیدا شي چې الله تعالی د دین ژوندې ساتي یو دوه کسان په ژوند پیدا شي نه لا وای دا وزره د دې قابل نه دا د جماعت او د مولوی سره اهمیت درته خیمه بے عزتی نه کومه د دې اهمیت خیمه چې اهمیت څه دی او د ځان جوړ سکړل پکار داوا چې زمونږه تعلیمي نظام د سنې ځبلې مدرسه ملامت ده د زمونږ بل طرف د ډېر ملامت ده خو دیم سره یو ځای شي نه زمونږه تعلیمي نظام داسې وي چې پرایمري سکول یو ماشوم ختمي چې د قران په تلفظ سره ټیک ټاک زده وي او چې میټرک وای نو قران او حدیث د زده وي په کار که حفظ نه وي کړي کم از کم ترجمه یې زده وي او بیا چې فرست ایئر سیکنډ کیفیسی دا او مثلا اف یو وغیرہ دا په دې کې بکار د فقه بنیادی اصول زده وي نظامی تعلیم ده کنه تعلیم لپاره خو چې انګلیش د کولې شي ولې د کول ګران دي هیڅ ګران نه دي خو زمونږ چې کوم ډاکټر انجینیر دی نو لا اله الا محمد رسول الله نشي ویلای او چې کوم زمونږ مولوی صاحب دی نو هغه د کافر وای دا کافر دی او هغه د کمکل وای یعنی موږ تعلیم یافته خلک مولا جاهل غني او زمونږ مولایان
دا جاهل ګڼي. حالان کې صحیح خبره ده چې د هغه علم نه جاهل دی، وخت د علم نه جاهل دی، او ضروري د دواړه علوم دي. او چا چې دنیا کې کار کړی هغه د دواړه علوم اجر د دواړه علوم دا زموږ ولې خراب شو، دا زموږ د جماعت نه خراب، زموږ جماعت ټیک نه ده، زموږ د جماعت ټیک نه ده. دا تاسو ته ورکوټه باندې دوه دیوالونه ښکاري، یا صرف د جمع یو ځای نه ده، صرف دا مخکې تاسو ته خیمه تاسو منور زیات باندې پوه شئ. فضائل اوس واورئ. سورہ نور آیت نمبر 36 تزرزر واړوي، صفحه نمبر 320، صفحه 320. محمد لک بیدار کنا صفحه نمبر 320 سورہ نور. سورہ نور الله تعالی د کورونو د جوړولو حکم کوي. تفصیل پکې وګورئ، آیت ګران دي. خبرات تاسو ته مقصدی آیت باندې اشاره در کوم، نو به تاسو خپل مطالعه د تفسیرونو یا نور شیخانو نظام کوی. فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. په کورونو کې اذان اوچت شي आवाज نوم د الله، او راجمع شي د خلق یا د ولود نوم د الله ته، او یسبح له فيها بالغدو والآصال. پدې کې د الله یاد کړل شي سحر او ماقام. دا سي کورونه جوړ کړل شي، دین عام کورونه هم مرادي. تا په کور کې هم داسې ځای او استاد کلی او مرکز کې داسې یو کوري چې جماعت ورته وایي موږ تاسو پاغي کې پکار دی چې د الله نوم دی اوچت شي، आवाज الله اکبر نه دی اوچتول. د الله خبره، د الله قانون، د الله وینا، د الله بیان، د الله سزا، او بیا د الله سره متعلقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، او سحر ماقام دی پکې د ذکر او د اذکار، یعنی مطلب د الله تعالی د یادولو هغه انتظامات دی په دې کې. دا سیستم دی الله تعالی فرمایي. بل راشي ورستو سورہ اعراف صفحه نمبر 139، صفحه 139 راوړو 139 سورۃ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31، صفحه نمبر 139. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے مسلمانانو د آدم زامنو مونږ تاسو ته وایي ونی سي زینت خپل په هر هغه ځای کې چې سجده پکې لګول کېږي، نه جمعات کې او پمانځ کې زینت اختیار کړئ. بدرنګ، بدبویا، خیرن بوی راتلون کې ورسره راځي حدیث به تاسو واره پکاره د جمعات خپلې ډېر نمک حرامي به وکم، الله دې راته معافي وکړي. خو څنګه الله نه یریږم نو ځکه وایم دا حال وګورئ څنګه دی. الله دې ته هدایت کوم سره احسان کړی دی، موږ د دې خلاف نه بیانو. او جمعات وګورئ څنګه پلازه وګورئ څنګه وی جمعات پکې څنګه ټاونونه جوړي څنګه جمعات پکې څنګه کور جوړيږي څنګه د مانځي پکې چرته خواره داری بیا بلته پرته چرته خوار مولا یا بلته چرته خوار یعنی چې کم خوار ځای دی د جمعات. نو ځکه خو دې موږ خپل راسه اسلام داسې کړی دی، وایي چې اسلام یا الله اسلام غالب کړي، اسلام څه غالب شي، الله غالب اوله نه کفر بیا مغلوب اوله الله غو ته آزمائش کوي، الله ته آزمائش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې د کور د پاره د بل مزدوری نه کړو، جماعت پر خپل مزدوری کړي، یا د دین د پاره د جهاد په صورت کې وغیرہ. همدا غره نور صحابه کرام. نو الله فرمایي ورسته بل ته آیات تلاړ شي، هم دې آیات وګورئ واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. مخکې واورئ قل من حرم زینت الله، چا حرم کړی دی زینت الله تعالی؟ الله زینت نه حرام کړی، دا نور احکامات یې شرک مکوي وغیرہ دې ته نشو تللی، وخت کم د مخکې نور آیاتونه ډېر دي. سورہ جن راواړوي صفحه نمبر 520، صفحه 520 راواړوي. دې کې آیاتونه ډېر سورہ اعراف کې خو وخت کم دی. سورہ جن سورت نمبر 72 صفحه 520، صفحه نمبر 520 آیت نمبر 18. جن سورت نمبر 22 ته، سورت نمبر 22 آیت نمبر 18 صفحه نمبر 520 نمبر صفحه کې اتلسم نمبر آیت ورکوټ آیت ته خدا ټول تفصیل پکې ده. وان المساجد لله، وان یقینا دا جمعتونه چې دي لله دا د الله د پاره دي،
دا به د مولوی صاحب نه وي، دا به د مسلک نه وي، دا به د پارټۍ نه وي، دا به د دیوبندیانو نه وي، دا به د بریلیانو نه وي، دا به د بلې پارټۍ د بل تنظیم به نه وي، دا به لله، دا به د الله وي، دا به الله یو. فلا تدعوا مع الله احدا، مرغ وړی تاسو الله سره په دې جماعت کې احد وایي، څوک هم پکې مرغ وړی سوا د الله نه. او موږ جماعتونو کې په محراب لیکلي وي یا الله او یا رسول الله او یا عبدالقادر جیلانی او یا فلانی یا فلانی او یا پکې قبر یا پکې قبر. فلا تدعوا مع الله احدا، څوک به مرغ وړی سوا د الله. دا به الله د غوښتنو مرکز او دا به الله سره د تعلق مرکز، دا به الله سره د تعلق مرکز. بهر حال حالت زموږ ډېر افسوسناک دی او زما درسونه سخت په دی وي چې هغه دا وي چې چېرته اصلاح دپاره وایم. ملامت تاسو نه اول زه ملامت یم، بیا هغه نه بعد تاسو. اوس یو څو حدیث واورئ، ښه توجه سره واورئ. په دې حدیثو کې تفصیل اړو ضرورت نشته، خپل حدیث خپل تفصیل دی. بخاری مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې جمعات جوړ کو من بنا لله مسجدن، چا چې جمعات جوړ کو الله به ورته جنت کې یو کور جوړ، جنت کې بالا کور جوړ. دا دومره اهمیت لري. بل حدیث دی د مسلم شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جمعات کې یو مند او یا درجه زیات ته او یا درجه زیات ته. بل حدیث دی د مسلم شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی خوخترین ځایونه جمعاتونه چې الله باندې خلګي دا جمعات ته او چې بد په لګي دا بازار ته. بل حدیث دی د مسلم شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جمعات ته یو قدم اخلي، یو قدم الله د یو درجه اوچتای او یو ګناه ورته ختمي. هم دا غرانګي واپس راتلو کې هم د جمعات نه دا د جمعات د اهمیت او فضیلت بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری او مسلم دواړو حدیث دي چې کم سړی سحر جمعه تلاړ شي یا ماخام جمعه تلاړ شي او الته د کینی د الله ذکر عبادت موږ کوي، دا د الله ملمه ده. الله وې د زما ملمه ده لکه الله کړه چې غواړي نو چې الله ملمه شي او ته قربان شي نه الله به په میمانو ملمستې در خپوي چې میمان وزي الله کوي نو هغه به خپوي او په ضرورت هم الله خپوي کو په پور کول هم الله خپوي. بل حدیث دی د مسلم شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې مانځه د پاره خسته او د سوکو چاراندا مغیر ټول او بیا فرض مونږ یو کو په جماعت سره په جماعت کې بیا بیلو جماعت لاړو جمع شي یا بل څه سره نه د ګناهونو الله معاف کړي، د جماعت د تلو د وجنه الله ګناهونه معاف. وکسان الله وایي قیامت پورې دی بل سورې نه وي خدا وکسان د الله د عرش د سوري لاندې هغه کې یو هغه سره دی چې جماعت سره زړه لګیدل. هغه جماعت فکر، جماعت جوړول، جماعت صفا کول، جماعت آبادی، جماعت کې ناس ته جماعت تل جماعت سره هغه تعلق جماعت سره دا به د قیامت پورې د الله د عرش د سوري لاندې. جماعت کې چې څومره پورې سړی ناس دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث دی. وړه حدیثونه نه دي، حدیث ټول غټي خو بهرال بعض حدیثونو کې سړی لک شک کولای شي چې راځي چرته درجه کمزوري نه اعلی درجه حدیث چې څومره پورې دی په غځه ناس ته چرته مونږ کړی دی فرشتي د لپاره دعا کوي یلا د اوبخي یلا د باندې رحم یلا د اوبخي یلا په رحم دا د فرشتي ورته دعاګانې کوي. دا جمعه تطلیب التناس. بل حدیث دی د بخاری شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کې یو ځړې خدي جارو وهله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی خزه نو نو پښتنه وګدل ته یو ځانه راتله جارو وهله څه شو وایي هو وفات شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خفقان زارو تاسو ما ته ویل نه دي قبر یې چرته دی وای فلانی ځای کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو په قبر ورته جنازه وکړه دعا ورته وکړه دغه جمعه ته صفا کړو. بخاری شریف حدیث. بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جمعه ته په منډه مزه په وقار طریقې سره راځي. اوس په دې تاسو نه پوهیږئ دلته صدر ناس دی، وزیر اعظم، گورنر، ایس پی وغیرہ ناس دی، تاسو ملاقات او ته په منډه ورځي نو دا د هغه شان سره مناسب نه مناسب. ته ډېر په ادب احترام کوټ واسکټ او اتر متر به دې لګولي او سر به خاړه ولي وغیرہ ځان به جوړ کړی جره سیب خپنه شي. نو الله وایي بخاری د مسلم دواړو حدیث دی جمعه ته په منډه مرزي
یعنی بی وقار طریقې سره مرضی په وقار راځي دا الله کور دی دا د عبادت ځای دی او دا مرکز دی د مرکزونو د مسلمانانو دلته منډه او بی وقار او بی ترتیب او سپکس پورا مرضی بل حدیث ته بیا طریقې سری څنګه طریقې درته وخایم چې نوځي خیخ په وړاندې کې الحمدلله یا الصلاة والسلام علی رسول الله بو یا رسول الله علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله د رحمت دروازې را کولاوي رحمت دروازې را کولاوي او چې راوځي نو اللهم اني اسالك من فضلك الله د دغه وکانین ته د ټولې ژوندۍ لپاره کافي الله تعالی سوال کوم د فضل دستا بیا به څوک کوشش وکړي چې مخ کې صف تلاړ شي ورسته بنه کې منع کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا دا چې زینی همغه ولارو کې کینو لاري بندي دا حدیث درته خیم بیل وایم نو بیا بخپو شي چې بیل حدیث واوري بیا ډېر ځای خپو شي ګندا ټوله تفصیل یو دی چې راځي او په مخ کې صف کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خې طرف خوخ کړي اول به دا طرف ډکېدو بیا به دا طرف دا طرف ډکېدو بیا دا طرف او دې به خالی نه پرې خدای بل بیا رسول الله بیا د بخاری او مسلم حدیث ده چې جمعه ته ننوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبکنی الا دا چې دو رکعات تحیۃ المسجد د جمعه د پاکوالی د جمعه د عظمت لپاره دو رکعات او دا ورنه نه نه دا د جمعه تعظیم ده د لپاره دو رکعات او کینه بنا لکه موږ کینو د مانځ په انتظار دلته به اختلافي مسلې دی بیا وایي دا مقلد او غیر مقلد او موږ څنګه غواړو چې کور کې کړي سنت د جمعه کې کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې نه راغله چې دوه رکعات نه کړي په جمعه کې دغه دوه رکعات او الا دا چې جمع ولاړی هغه ورسره راځي بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د بخاری د مسلم دواړو کې حدیث دی چې جمعات کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا سه خلق تیار کړل ابوبکر چرته جوړ شو عمر دانته چرته جوړ شو رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا چرته تربیتګاه چرته وته دی مسجد نبوی دا د صحابه کرامو تربیت دا د مجاهدینو تربیتګاه دا د مجاهدینو مرکز وو دلته مجاهدین تیاریدل د قران عالمان متیاریدل مسلکیان باندې تیاریدل دیوبندیان باندې جوړیدل نه ببریان پکې جوړیدل دا د مرکزونو نو یو واقع شو د مخکې صف بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ته متفقون علیه د بخاری او مسلم درې کسان راغلي جمعه ته یو راغلو راتلو مخکې صف کې کېناست دویم راغلو وای څه بدی خلق باندې اوله ما یاده مخکې بزما نو حیا یو کله په اخر صف کې کېناست او بر چې ولید داخله دي ناس دي خوندې ورنه کو واپس لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داړم باندې سړی چې کوم وو داړم باندې چې د مخ کې راغې دا اغړم باندې دی چې الله ورته پناه ورکړه دا د الله په پناه کې راو دا دویم حیا وکړه الله ته حیا وکړه او دا دریم ایثار شو الله ته ایثار شو یعنی د الله د کور ته د غستونه ایثار شو نو الله ته نه ورکړه ځان باندې په خپل دروازې بندې کړ ځان باندې په خپل دروازې بندې بل حدیث و مسلم شریف حدیث دی جمعات کې به بازاري خبرې نه کوي کاروبار سودا دا څومره وشو څنګه دی څومره دی دا به جمعات کې نه کوي دا اوس حدیث د بل مخکې حدیث شوی دا ټول چې ووري دا ټول یو بل تشریح کوي یو بل په سر نه اوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعې خطبه کوله یو سړی دا سراتلو بیا په بل دا موږ سرونه مې څو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلط کار دی کو ګناه ثواب دې ځان ته ختم کو کینه چې ته خالی دې عمل تکینه خو چې مخکې دې خالی نه وي چې مخکې دې خالی وو دا د ورستنی غلطي وي دته خو بیا په سر اوریدل پکار بلکې به دې سر یو لته مو حل پکار ولې ورستو کینه مخکې کینه تنظیم نه خراب کړي ترتیب نه خراب کړي ورسره دې مشکل جوړ کو په وقار راځه او په وقار کینه په وقار راځه په وقار کینه بل حدیث دې مسلم شریف بلکې متفقون علیه حدیث بخاری مسلم دور شبویناکا
سبزی وخوري خاص کر وګه او پیاز نو جمعه تمر راځي دغه تاسو کولونه بولینه دا د جمعه عظمت ته دا ورکوټه ځای نه دی هغه په جمعه د سپری وو کنه او خلې کې مو وو لګلا چې خلې کې واچو چې تبویر نه رانه چې چا پوړان الله وي جمعه کې د خلونو اصحاب وینونه موږ چې سار مسجد ته اصحاب ویني جمعه کې جوړ یو بل سره درځي مسواک موږ نه کوو صفای موږ نه کوو کپڑے موږ یې خاص پیری شپې چې کوم کې پراته یو خدای خبر چې ماضی نه کوم ماضی نه ګندا مستریان برغلی اسخا تور تمخ وغیرہ صحابه کرامو بشپې تهجد تبلیغ کپڑے جوړول چې چرته الله په دې باندې ته هغه ملاقات هغه د جمعه ته د مونږ د الله ملاقات غنو ملاقات پر څنګه تیاری کی څنګه جګه بادشاہ دی هغه بادشاہ د پر موږ بادشاہي کی تیاری وکړ لازم موږ بادشاہ چې ټرمپ ته ورغلی د څومره لوی پروتوکول یې څومره څه کول ولې چې بادشاہ لوی وغه نو چې هغه لوی د اسمانونو بادشاہ دی داغه انداز کې تل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منه کړ چې دا بوونه قولونه بوونه زی نو جمعه ورځ کم اس کم لام بل دا جمعه ورځ غسل ولې فرض غسل دا څنګه وایي دا بوونه رش ډیر شي ګندګي پکې مکه ایسیګان غنو نو دا بوونه بدل خلو دا اولام بل لام بل تاسو اتر لګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دوچو سره مینه دا بغه کې یو اتر دی ماده سره مینه دا دی اتر سره دا خوشبوئی سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث چې جمعات کې اعلان وکړي چې پلانې شي ورکته نو تاسو ورته خیره وکړي چې الله دې پیدا نه کړي دا تلاش کوم شدي چې موږ اعلان کوو خپکه دې ما د مړي اعلان هم داسې دی دا جمعات د سپکرې د مړو اعلانونو لپاره نه ته به مړي اعلان پلانې سي مړ دې 10 بجې جنازه او دا اعلان یې غلط دی بیا په جمعات نه ولاړ غلط دی دا ولاړ غلط دی مسلم شریف حدیث ته دا د امامانو ذمہ داریان په کې راځي خو د حدیث ما بیل به ذکر دي چې حدیث الفاظ ووري سره به ډېر زیات چې تاسو صفونه برابر کوي خامخا کني الله به بل بیل کی د مونږ چې په اتفاق وي د یو وجه زموږ د سمبندي هم ده الله رسول الله فرمایي که صفم برابر نه الله به په اتفاق دی به اتفاق کوي صفونه برابر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صفونه برابر کوي کندې د کندو سره برابر کوي او سد الخلل منځ کې خلا مپری دی شیطان پکې ودري یو بل سره د کندې او د ولي او د خپې د اولګوي او څوک چې صفونه ملاوي الله به ملاو کی او څوک چې بلتون راولي الله به بیل کی الله به بیل او ډېر خطرناک حدیث دی او د امام ذمہ داریان دي غډيري لوی دي او اخبار ټول نشم بیانول وخت هم کم دی بده کې ډېر ذمہ داریان دي امام لکه سب برابر ول وغیرہ جماعت صفا ساتل دغه آبادی دغه تنظیم دغه وغیرہ دا ټول او د امام چې کنه امام د اواز د الله اکبر د پاره نه دا زمونږ د ټول ازاحول زمونږ چې کوم اجتماعي معاملات دي دا د ټول تربیت ته د امام لکه مثلا امام غلط شو بس دې په دې درې کې یم څه کوو فتح ورکو او که فتحونه مني بیا موږ تکر دا تربیت زمونږ د ماحول د امامانو د حکمرانانو چې حکمران اطاعت وکړي او چې د الله حکم نافرمانی کوي نو فتح ورکا او که نه مني نو بیا دوباره منځو کا د کارنګ زموږ دا ټول تربیت ته دا درې منځونه موږ ولې په زور وایو سحر کې شپته آیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قران او ولې دي خلق باندې ورتل القرآن ترتیل ولې دی ځکه چې ته تیز وای دا ورسره خلک بیا پوهیږي نه چې هغه ته قران غوریات شي احکامات وريات کبه پښتو کې ترجمه یې نه ځنه ورته وایا کنه چې نن سحر می دا آیتونه ویل یا سحر بل آیتونه وایم دا د ترجمه ده خیر دی وخت دی ولګي نشته ماسپخینو مازدګر نشته دغه جهاد مصروفیت وخت ځین ډیره توجه نه کوي مقام بیا ورته یو آیتونه وريات مسختن بیا یو آیتونه وريات کی دا امام دا ولی وريات دی ولی بیا پټ نه وایي ځکه چې قران ورته اصل کې اورول دي امام دا ذمہ داری امام ذمہ داری आवाज دا نه ده چې دی وایي چې والفجر وليال عشر قسم نه په سبب باندې په لاسو شپو نه دا امام به ورته دا او خای چې دا والفجر وليال عشر ما ولی وایي دا الله په دې قسم ولی خورلې دا د لسره د الحج ولی اهم دي دا د امام ذمہ داری ده او خلق دې الله وبخینو بس هغه هم الله اکبر ورادي او ځانو بازي چې کله یو جوزم
بهرحال الله دې موږ کوئی کی خوشبو لګول صفا کپڑے لګول همدغه رنګي په دې کې احکامات ډېر زیاتی خو وخت هغه د لګ نه هم بیا واوښتو الله دې موږ تاسو معاف کړي سترې نه بغیر هم مونږ کېږي سترا مخې ته چې څو موږ بس مسلک کې تقسیم یو چې حنفیان نو سترم نه سترا د مخې چې ولاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم کم از کم د اوغ باندې چې کم د لرګي وي د دومره پلان ځان ته خامخ ودرولې او دنه بغیر شری رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کړه د سترې نه بغیر یا دیوال یا پردا یا غلرګي او یا بل شي ودنه بغیر به موږ کیږي نه باقاعده او که امام ولګي نو نور د پر خیر دی لکه امام ته ستر شته بیا که نور نه نو خیر که نور نه او که امام نشته نو الله دې موږ ته معافي وکړي موږ مسلک کې تقسیم چاته ویلم چاته وای ستر وي نه کته چاته ابه موږ ته لیونی وای یا موږ ته وابیان وای ګمراه وای نو موږ ځان نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هم درته کړې ده کوم نه و مانه کنه مانی جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک شته یا پښتنه کوي دا بیا پښتنه کوي الله دې موږ تاسو کوی کې الله تعالی موږ ته عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى کشمیر کې بد حال دی قسم د مسلمانانو حالت ډېر خراب دی اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في الشام اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين هم يجاهدون في سبيلك هم يجاهدون لدينك لكلمتك لكتابك لكلمتك العليا اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك الأمريكا اللهم أهلك اليهود اللهم أهلك النصارى اللهم أهلك المشركين اللهم أهلكهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرق بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين یا الله دا ټرمپ د ملګری ته تباہ او برباد کړي الله یا الله مودي د ملګری ته تباہ او برباد کړي الله یا الله کم کافر چې د مسلمانانو دشمنی کوي یا الله مسلمانانو خلاف سازشونه کوي الله یا الله موږ ونه په امن کې وساته ته الله تعالی ویلي دی الله په قران کې ومکروا ومکر الله والله الخير الماکرین ته بهتر تدبیر کوونکی الله د دې تدبیرونه ناکام کړي د کشمیر په مسلمانانو باندې رحم وکړي الله دا غي د ظلم او زیاتین اخلاص کې الله مونږ ته توفیق راکړي الله تعالی چې دا غي په خلاف باندې आवाज توپک قوت هر هغه شی استعمال کړي الله تعالی چې ستاسو د رضا باعث وي او د کشمیر د مسلمانانو د ازادي باعث جوړ کړي الله هغه حالت باندې رحم وکړي د شام او د فلسطین په مسلمانانو حالت باندې رحم وکړي د مسلمانانو هر ځای کې چې دي که پاکستان افغانستان کې شرط جیلونو کې دي که په مشکلاتو کې دي که پریشانیانو کې دي یا الله ته رحم وکړي هغه باندې رحم وکړي الله ته مدد وکړي الله ته مالی مشکلات آسان کې الله جسمانی مشکلات آسان کې ولري کې الله یا الله موږ مسلمانانو حالت باندې رحم وکړي یا الله تربیه ته زورور یا الله تا فرعون هلاک کړي او عادیان دي هلاک کړي او الله زورور او جبارین او الله تاسو سره زور نه برابرۍ الله ته زموږ آزمائش کوي الله موږ کمزوري او الله یا الله تعالی ته خپل زور خپل قوت باندې هلاک کړي الله او موږ ګناهونه معاف کړي موږ نه خپل د جهاد خپل د دین د لارې د غکار واخلي الله زمونږ د فوج نه زمونږ د حکمرانانو نه زمونږ د اسلامي حکومتونو نه الله تعالی دا د مسلمانانو حکومتونه دا د اسلام په حکومتونو باندې بدل کړي الله هم دینه بهتر جوړ کړه موږ د حکومت دلچسپي نشته موږ سره ستاسو نظام دلچسپي د الله تعالی ستاسو نظام غالب کې د خلق کوم غراول الله موږ باندې رحم وک الله د حاضر جمع باندې رحم وک الله دا قران دې موږ اویل الله غلطیان عزت خدایان شي الله ته موږ ته معافي وکړه یا الله ګرمي دا
د رحمت باران اور او الله مسلمانانو حالت باندې رحم وکړه الله موږ ګناهونو سزا مرکه الله کله موږ ته ګناهونو سزا را کې موږ به هلاک شو موږ سره هیڅ نشته دی الله موږ هیڅ شی نشته چې تا تعالی په وسیله کې پیش کو خو یو شی موږ سره ده هغه ده ستانم د چې الله او موږ لا اله الا الله ویلي دي او موږ سوال کوو تا نه په دې کلمې باندې چې لا اله الا الله نو ته الهي زمونږه رب زمونږه موږ معاف کړه الله موږ مشکلات لري کړه الله کده مسم دي کده مال دي کده جان دي کده هغه هر هغه مشکل دی چې تای خو دې زمونږه سزا ده الله زمونږه بدقسمتي ده او زمونږه خپل اعمال دي الله موږ باندې رحم وکړه الله دا ارحم الراحمین یا الله نو نکانو ته خو معافي نه کوي نکان خو اسیم کامیاب دي نو ته خو تواب یا الله غفور او غفار یا الله نو ته ګناګار ته معافي کوونکی او موږ اقرار کوو د خپل ګناهونو نو یا الله موږ معاف کو خپل د تواب چې قانون دی الله دا په موږ ثابت کا د غفور چې قانون دی دا په موږ ثابت کا د غفار چې قانون دی دا په موږ ثابت کا د رحمان او رحیم چې قانون دی دا په موږ ثابت کا الله موږ رحم وکړه موږ کرم وکړه الله مسلمانانو حالت خوشحالي بدل کا مخکې روان دي الله مشکلات یا الله مشکلات ټول مسلمانانو زمونږ الله تعالی حل کا چا کورونه نشته کورونه ورکا چا کاروبارونه نشته کاروبارونه ورکا الله چا چې ودونه مشکلات آسان کا الله هر قسم مشکل چې قرضې دي بیماران دي هر سینې کې زړه ده او هر زړه کې الله تعالی څه خواهشات دي او څه الله تعالی ارزوګانی دي الله ته هر څه خبر یا الله دا مشکلات موږ لري کوم باندې رحم وکړي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دا قران ته آسان کا دا مجلس موږ آباد کا دا حال موږ تر کړه په دې باندې رحم وکړه د دې ګناهونو نه الله دې بچ کا الله تعالی موږ درس آباد لره الله دا درس موږ آباد لره خپل رضا د پاره الله تعالی داسې موقع کې چې کوم دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا دعا زموږ په حق کې هم قبول کړي بهترین ورځ شپې دی الله تعالی تاسو قسم خورل دی یا الله تعالی زموږ د دعا قبول کړه زموږ معافي قبول کړه موږ باندې رحم وکړه موږ په د خیر دروازې را کولاوي کړه زموږ غجیل کې چې کوم کسان دي بچیان دي الله غم اخلاص کړه د کاروبارونو لارې کولاوي کړه د دنیا او د آخرت هر لار کولاوي کړه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته